سلامونه نیکې هیلو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. نن به هم تاسو ته زه د پښتو کتابونو یوه ستره ذخیره در وښایم چې له هغې نه تاسو کولی شئ د خپلې خوښې هر ډول کتاب خپل موبایل ته راښکته کړئ او ویې لولئ. البته پښتو کتابونه. د دې لپاره به تاسو راشئ دلته ګوګل ته. که په ګوګل کې هم سرچ ورکولو یا په کوم بل همداسې انټرنیټي پلټون کې و، خو مقصد ادرس به دلته ورکوئ تاسو www.kitabtun.com. نو دلته دا ویب سایټ راواوښته. له دې ویب سایټ نه تاسو کولی شئ چې د تاریخ په برخه کې، د ناول په برخه کې، همداسې نور کتابونه، فزیک په برخه کې، ساینسي کتابونه، طبي کتابونه او د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه، همدارنګه بس هره برخه کې، حتی د ماشومانو کتابونه، همدارنګه د مکتب کتابونه د لومړي ټولګي څخه نیولې تر 12م ټولګي پورې دلته موجود دي. تاسو کولی شئ چې د پښتو کتابونه دې ځای نه خپل موبایل ته راښکته کړئ او ویې لولئ. اوس دلته د مکتب د لومړي ټولګي نه تر 12م ټولګي پورې ټول کتابونه موږ ته راښیي. کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4، کلاس 5، همداسې تر 12 پورې چې تاسو دلته کلیک وکړئ د هر ټولګي کتابونه مکمل دلته راوړي. همدارنګه اوس به راشو دلته د ماشومانو د کتابونو برخې ته. ماشومانو کتابونه شملولو پاټا کتاب دی، همدارنګه ډایناسور وپوښته، فال لیدونکی، ترور او ترور او د وړوکي حارث د سفر یادښت او د ولې ونه، همدا سوله او جګړه، همت، ګټورې لارښوونې د ژبې او نړۍ، همداسې د خپلو ماشومانو لپاره خوندور کتابونه چې د موبایل کې د ګیمونو په ځای تاسو کولی شئ چې دا کتابونه ښکته کړئ خپل موبایل ته، ماشومانو ته یې ولولئ چې هغې ورسره یو څه زده هم کړي او یو څه د لوستلو قوه هم څه قوي شي. نو خلاص دا چې له دې ویب سایټ نه تاسو کولی شئ چې د پښتو هر ډول کتابونه خپل موبایل ته ښکته کړئ او ویې لولئ. او خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. په پای کې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو له خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او د سبسکرایب تر څنګ هم د ګونګړي علامه کېکاږئ چې زموږ له هرې ویډیو تاسو ته خبر درکړل شي. خدای په امان.